د انسان روح هغه مرۍ ته نه را رسېدلی او یا دای چې نمر هغه د مغرب نه راونه خیږي. یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي رب العالمین چې کوم دی یقبل التوبه عن عبده، وی دا د خپل بنده نه توبه دا قبلوي ما لم یغرغر، تر څو چې د هغې دا روح د مرۍ ته نه را رسېدلی. سبحان الله، یعنې تا نه شرک شوی دی، تا نه کفر شوی دی په الله تعالی باندې، ظلمونه دې په ځان باندې کړي دي، لیکن الله ته توبه وباسه، الله یې تا ته معاف کوي. موږ لره پکار دی چې دې توبې ته موږ مبادرت وکړو او جلتي وکړو. همدغه رنګ یو بل حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی رب العالمین چې کوم دی یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار، وی خپل ید هغه اوږدوي وی د شپې د دې دپاره چې کوم څنګه چې د هغه د شان سره هغه لایق وي، د دې دپاره چې د ورځې چې کوم خلکو ګناهونه کړي دي هغه توبې ورته وباسي، الله ورته مغفرت وکړي. همدغه رنګ ویبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل، د ورځې اوږدوي د دې دپاره چې د شپې د چا نه ګناه شوې ده چې هغه ته بخښنه وکړي. د په دې وجه باندې عزتمندو موږ دپاره توبې ایستل کول پکار دي.